نوم یې راڅخه غلا سوی ده دا جن عزیز وایي موږ ملا ده وروره دغلته چې زده کړم هغلته راشه یېره دغه ځای ده ګوره سپین ږیری زیاتې که نه اوس خو ښه تکړه یې ځوان یې اخر قبر ته ورځې کلمه طیبه ووایه طیبه تو نه په څه شي مسلمان یې ته اوس بکلمه په کلمه ووایه که نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الله اکبر انا لله وانا الیه راجعون په دې باندې ته ځان مسلمان بولې غوړ مونځ باندې وایي جوړ دې ښه ده خیرات قراري ده ته ووایه کلمه تر اوسه دې کلمه نه زده سبحان الله کلمه مې زده ده خو راشه غلطه ده وسړی غلطه ده خو وي تر اوسه دې په دا ځوان په څه شي کړی ده مونځ کوې ولې نه کوم څو وخته مونځ فرض ده 5 ښه سهار مونځ دې وکړو په څو رکعته مونځ ده سهار 4 څه رقم سر کې سنت ده آخر کې فرض ښه دا فرضو کې اول کې سبحان هغه ته ووایه سورة فاتحه ووایه الحمدلله ووایه الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه نیت پسې لاخره مونږ زه دغه ووایه د تېر چټي کې رکعت کور دې چېرته ده مونږ خو بیا خو لاخره پسې وایم که ښه نور ووایه الحمدلله هم دا ده ولې له الله نه ډارېږي مونځ دې څنګه نه ده زده کلمه دې نه ده زده مونځ مې زده ده که ومایه خو له ګډ واډ هلکه دا خو به لیونی نه وي که نه په څه ده که لیونی دلته راسئ تاسې هم راسئ دلته راسئ دلته ودرېږئ راسئ درې واړه ته ووایه څه شی وایم ودرېږئ بسم الله الرحمن ما زبه نه پیاوړي وروره دلته ودرېږئ تاسې ودرېږئ دلته دلته لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله دا کلمه ده ښه وروره دلته نور هم ډېره مې زده ده خو راشکه غلطه شي یېره ګوډه ماته شي راشکه ښه زه په خپله ځان کې ښه نه یم رمې ته ښه یې رمې ته هم نه یم کله په یوه خیل یم کله په بل خیل نه ښه تکړه یې ښه تیار یې مونځ نه زده ګوره مونځ بیا له پلار او له موره زده کړی ده له ملایانو ته مې تېر کړی ده خو یو کار ده چې زه یې زر ول نه شم ویلی زر ول زر ولې زر ولې څه شی اینه چې داسې بلاګي باندې نه شم ویلی بلاګي په زیر یېر ته نه شم رسولی زیر یېر ته نه شي رسولی پوس بیا که نه نور خو خپل مونځ او هغه څنګه ده کتګۍ ځوان دی رمې په وویل وزه او میږه او دا مېرمنې که یې خو پسې روانې که ښایي که بدې هغه زوم خو ښه پوهېږي ولا که پېپېږم په زور ور پوهېږي چې پېپېدی نو دوی به اوس دلته ولاړ زده که مسلمان یې لمونځ کوه لمونځ خو دې ټکه نه ته اتحیات ووایه څه وخته لمونځ فرض ده 5 وخته هغه یې زده ده 5 وخته په خبرو کې وایي چې 5 وخته لمونځ فرض ده څو رکعته دي د هر وخت ور وښیه ډېر وخت و دې لمونځ یې اصل نه ده رکعتونه به څه کې مولوي صاحب هغه فیض الله اخوند ته ووایه اتحیات ووایه التحيات لله والصلوات والطيبات والنبي رحمة الله بركاته الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم الحمد لله وای څو کاله عمر دې ده من غي ماته ولا که خپل عمر معلوم څلوېښت خو به یاره څلوېښت شپېتو ته به رسېده شپېته کاله دې په اسلام کې تېر شوي نو ډېر موږ نه بیا ښه ځکه عمر د اسلام کې ډېر تېر